السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په واتساپ کې خطونه په ډیزاین یا په سټایلش چاته ولیږو بغیر له کوم اپلیکیشن نه. نو دغه کوډ غوته کیږي او کولی شو چې چاته ولیږو په ښایسته ډیزاین کې. نو مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ دغه ټیک پښتو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ دغه ټیک پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دغه کوم ویډیو چې تاسو ګورئ دا ځان سره لایک کړئ. نو راځئ ویډیو تاسو ته په ویډیو کې دغه طریقه درښایم. نو تاسو به راشئ واتساپ به خلاص کړئ. کله چې تاسو واتساپ خلاص کړئ او چاته غواړئ میسج ولیږئ، نو یو څو طریقې دي. په دغه طریقو سره تاسو کولی شئ دغه خطونه یا دغه فنټ یې بدل کړئ. نو راځو اول مثلا چاته لیږو چې سلام، نو اول تاسو ته ساده کې ښیم تر څو تاسو ته د هغې فرق ښکاره شي. نو سلام علیکم او دا لیږم. نو تاسو کتلی شئ چې دغه سلام ساده ډیزاین کې دی. نو که غواړئ چې دا ډبل کړئ او په انګلیش کې ورته بولډ ویل کېږي، نو تاسو به دغه ستوری یا سټار چې ورته ویل کېږي په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به سلام ولیکئ. کله چې سلام ولیکئ او بیا به یو بیره ستوری کلیک کړئ. کله چې ستوری کلیک کړو نو تاسو وګورئ دا ډبل شو. که اوس دا ولیږم نو تاسو یې فرق کتلی شئ چې دا ډبل خط باندې راغی. او که تاسو غواړئ چې مایل یې کړئ یعنې یو طرفه او په انګلیسي کې ورته ایټالیک وایي، که تاسو غواړئ هغسې کړئ نو تاسو به بیا دلته سیمبول ته راشئ، انډرسکور یا دغه لاندې کرښه غوندې په دې به کلیک وکړئ، تاسو به سلام ولیکئ او بیا به دغه انډرسکور یا دغه لاندې کرښه به کلیک کړئ. نو دا سلام به دغسې یو طرفه یا مایل په شکل شي. اوس بل که چېرته مثلا تاسو غواړئ چې یو چاته څه ولیکئ، هغې څه غلط لیکلی وي او تاسو په هغې کرښه کش کړئ، نو هغه هم په همدې طریقې سره مثلا تاسو راشئ دلته ولیکئ چې تاسو سلام غلط لیکلی. تاسو داسې ولیکئ چې تاسو سلام دغسې ولیکئ. ما په خپله غلط ولیکه چې تر څو کرښه پرې کش کړم مثلا. نو تاسو به راشئ دې خوا ته به ودرېږئ، په دې به دغه علامه چې تاسو ته ښکاري دغې ته ټایډ ویل کېږي، ټایلډ. نو په دې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به دې غاړې ته دې خوا ته کلیک وکړئ او بیا به مثلا دلته لیکم چې سلام، داسې لیکل کېږي. داسې. نو تاسو ته ښیم چې تاسو چاته هغې غلطي ور په ګوته کوئ، نو تاسو دغه ټایټ نه استفاده کولی شئ یا مت چې په ورته ویل کېږي، نو دې نه استفاده کولی شئ. اوس که غواړئ چې تاسو چاته مثلا یو څه ولیږئ په مثلا مسافه دې په منځ کې وي، نو دا به تاسو ته په انګلیسي کې وښیم. په پښتو کې هم کیدای شي کار وکړي، خو په انګلیسي کې تاسو پرې ښه پوهیږئ. نو تاسو مثلا راشئ اول دغه علامه چې بیکټس ورته ویل کېږي په دې به 3 پیرې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ولیکئ چې مثلا زه یو نوم لیکم، مثلا کار څه تاسو لیکئ، زه مثلا صافی لیکم او بیا دغه علامې ته راځم بیکټس 3 پیرې وهم. نو تاسو به وګورئ چې په دې لیکلو کې خپله کې مسافه راځي. نو دا زه لیکم، تاسو کتلی شئ چې دی دا هم چینج شو. نو تاسو کولی شئ په دغه طریقو سره دغه خط ډیزایني کړئ یا سټایل ور بدل کړئ بغیر له کوم اپلیکیشن نه. کولی شئ په ښایسته ډیزاین سره چاته په واتساپ کې ولګئ. ضرورت دې نشته چې تاسو کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او د هغه اپلیکیشن په ذریعې سره تاسو چاته خط مثلا په بولډ ډول یا په دغه ډبل خط ولیږئ یا مثلا مایله خط ولیږئ د اپلیکیشن په واسطه. نو دا بغیر له کوم اپلیکیشن نه دی. دغه کوډونه تاسو یاد کړئ، کولی شئ تاسو ډېر په درد خوري دغه کوډونه. نو دغه نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته دغه در وښوده. او که غواړئ تاسو چې چېرته اپلیکیشن والا هم درته وښیم یعنې ډېر فنډونه پکې وکاروم، نو تاسو موږ ته حتما په کمنټ کې ووایاست چې موږ ته بله ویډیو هم جوړه کړه د اپلیکیشن والا. نو تاسو ته به وښیم په اپلیکیشن په ذریعې سره موږ ډېر فنډونه اضافه کولی شو. په واتساپ کې خلکو ته په سټایل یې ډیزاین خطونه لیږلی شو، هغه هم د اپلیکیشن په ذریعه، دا بغیر د کوم اپلیکیشن او د کوډ په ذریعه و. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوي. که چېرته دغه ویډیو مو خوښه شوي نو لایک هیر نه کوئ، دغه ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښې چارې، د الله په امان.